بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو دوستانو، الحمدلله موږ د کابل ولایت په د سبز ولسوالۍ کې یو او دلته په یوې لرې پرتې سیمه کې د قمر بنسټ لخوا جوړ شوی جومات دی چې تاسو ګورئ د محمد او فاطمې خور لخوا په ګډه دا مسجد جوړ شوی دی. څومره بختور دي چې د الله تعالی دغه ښکلی کور یې د مسلمانانو د عبادت او د ماشومانو د دیني زده کړو لپاره جوړ کړی دی. راځئ د مسجد دننه ځو، دننه هم تاسو ته ښیو او له دې وروسته به د دې مسجد افتتاح کیږي. بیا به تاسو د ماشومانو خوشحالۍ ګورئ او ورسره به د کلیوالو. راځئ ونځئ دوستانو، دا ماشاءالله تاسو ګورئ ډېر ښایسته مسجد جوړ شوی دی. یو ډول ډېر ښه آرام او سکون پکې ترلاسه کیږي. ښه پوخ، منظم، ښایسته د لمونځ لپاره او د عبادت او زده کړو لپاره جوړ دی. یوه ډېره مهمه مسله چې زموږ او ستاسو لپاره ده، هغه په عباداتو کې د زړه سکون او آرامتیا ته رسیدل دي. موږ هغه وخت ډېر ښه کولی سو چې آرامتیا ته ځان ورسوو تر څو په یو مناسب، پاک او ښه مکان کې د الله تعالی عبادت وکړو. دا ښکلی مسجد دی، الحمدلله جوړ سو. تاسو پوهیږئ چې قمر بنسټ ګڼ شمېر نور مسجدونه هم د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې، بېلابېلو ولسوالیو کې او لرو پرتو سیمو کې جوړ کړي دي. الحمدلله زموږ د مرستو بېلابېلې لړۍ هم روانې دي. که چېرته تاسو غواړئ چې د قمر بنسټ دغه ډول مهمې، اساسي او ښکلې پروژې د افغانستان په لرو پرتو سیمو او اړمنو خلکو ته ورسیږي، تاسو ته د هیلپرز کلب لینک په سکرین باندې ښکاري. تاسو کولی سئ چې یوازې په میاشتني ډول سره یو مشخص مقدار وټاکئ او په دې توګه به د قمر بنسټ په ټولو کارونو کې او په دې ټولو اجرونو کې به له موږ سره شریک کړئ. جزاک الله خیر. السلام علیکم ورحمة الله.